موږ راشوسو نو دلته خیاطي ده. دا چې دا د انګریزانو دانه ده شه له دې خوا څخه بنده ده یک طرفه ده کړې. دا چیش ده؟ دا د ډاکټر دانه څونه ډېرې ګډوي دي بس ته موټر ګډوي. تاسو دلته ستی خپل نمبر ثبتېږي بیا به هغه ورته وایي. ښایسته لمرینه ورځ ده شهر نو خواته هغه لږ لوږه لري نو هغه چې په هغه باندې ووستو د هلک ماما پر تعمیر باندې کره شنه و. کوم رنګ انتخاب کړو کې ورک سو بیخي. غواړې ذکره تا د وریښتانو ولې خلاص کړو؟ بیا به کوشش وکړو چې هغه ولاګ هم درته جوړ کړو. ځای دی یا نو دا به ویني صدرې ستا رقم چې دي اوس په کندهار ښار کې مې اضافه سوي دي وینې دا ټي وي اس قیمت 200 افغان متر او دا بلې جوړې قیمت 100 افغان او یو بل طرف ته د موټرانو ټایرونه دا څنګه ښایسته نوله د نوی ماډل موټر نومېده. زما موټر چې شي نومېږي به زه یمه ته به یې زویا به یې ستا ماما به یې. کابل دروازه کاټ سم کابل دروازه ختمه سو اوس به السلام علیکم ګران دوستانو. هیله مند یم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د روژې مبارکې شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. کندهار ښار دی 4مه روژه ده نو خدای پاک دې وکړي چې دا تېرې 3 روژې ښه په خیر در باندې تېرې سوي. نو ماشاءالله نن ډېره ښایسته هوا ده لکه څنګه چې تېره ورځ ډېرې دوړې وې باد و حالت ډېر خراب او نن بیا ماشاءالله دغسې یو ښایسته لمرینه پاک هوا ده. که څه هم لږ یخ ستا خو بیا هم هوا ډېره ښایسته ده. نو ما او ذکرا هم راوتلي یو. ذکرا سلام څنګه یې؟ په خیر یې؟ روژه دې نیولې ده؟ نو نن د خیره سره ځو. نو عموما داسې دی چې په افغانستان کې خلک د اختر دپاره کالي تر روژه مخکې لا کوي. نو دا چې پر موږ یو څه ناوخته سوی دی ښه نو دا چې پر موږ یو څه ناوخته سوی دی اختر ته مو کالي نه دي کړي. نو نن راځئ د خیره سره ولاړ به سو کالي به هم وکړو اختر ته او په تاسو بیا مو ووینو. نو تاسو راځئ ولاګ را سره تعقیب کړئ. نو ذکرا دې ته بیا انشاءالله د شلمه وروسته کالي ورکوو. ښه دی به غواړې کالي سره کم کالي در وکم اختر ته؟ زرغونه چپلکې چوټې بل ټوله شان زرغونه ته لاسونه ښکاره که څنګه دې سره کړي دي؟ وا ماشاءالله. نو نن دې بیا ګوره زویا نه ده راوستلې ښه دا ته وګوره ذکره څونه ګډوې یې بار کړي دي مخ ته وګوره څونه ډېرې ګډوې دي بس ته موټر ګډوې دي بیخي ډېرې ګډوې نه دي بار کړي یو دانه ځینې رانیسې رنګ ورته وومه یو ستا رنګ ورته وم یوه دانه راکړه ذکرا ته کوم رنګ یې غواړې؟ زرغونه یې غواړې ټوله شان زرغونه غواړې اوه زرغون رنګ دې خوښ دی ښه دا دی دا نو د عیدګاه دروازې چوک دی داسې ښایسته لمرینه ورځ ده د باندې هوا یو څه یخه ده مګر لمر ډېر ښایسته تود لګېږي اشارې ته ودرېدو اشارې ته درېږې که نه درېږې نو زه غواړم چې کاټ سمه ده شهر نو خواته هغه موږ چې کالي ځینې کوو یا یې په جوړوو هغه شهر نو خواته ده. نو هغه اصلي ځای نوم یې ماته نه دی رامعلوم داسې لاره ورغلې ده چې هغه بیا کم ځای دی خو شهر نو به نه
اوس روان یم کالي کوم. څومره ټایرونه یې بار کړي دي، زه به تر مخ ته سم ښه ده. دا دی موږ راشوسو نو دلته خیاطي ده په دغه ځای کې. دا دی زه اوس پکښې ورک یم ښه. دغه څنګه دی، دې خوا ته نور رنګونه هم دي، یو رنګ یې دغه دی، دغه ته ولې نه پوره کېږي. ښه دا به ډېر تیز وي. دا ښه ولاکه چې کوم رنګ انتخاب کړو کې ورک سو بیخي. هغه خو ته راکړه یوه جوړه، هغه په څو دی متر، هغه ته راکړه یوه جوړه، بله به انتخاب کړو. صحیح ده. دا سپین رنګ مې هم راخیستی دی، یا 4.5 متره، او دغه مې هم راخیستی. دا هم ښه ټوکر دی، خو دغه وایي سیاپ وایټ وایي، بیا ښه و ډېر ډېر تک سپین دی. دا ته کوم رنګ غواړې ذکره؟ تا د وریښتانو ولې خلاص کړو؟ شاکې پرې سو. نو یو رنګ خو مې انتخاب کړله، دغه یو بل رنګ هم انتخابوم. دا نو د دې ادرس دغه ځای دی. دا رنګو کې مو ما دا یوه ته اراده دی چې په دا رنګو کې کوم یو انتخاب کړو. هغه به پرس 4.5 وه، دا 2 رنګه مې انتخاب کړل. یو دانه دغه دی، یو دانه هغه دی، دواړه دغه دي. نو بیا بیا نو په اغوستو کې معلومېږي څنګه ښکارېږي. دا کوچنۍ صدرۍ ده. یا نجلۍ ده؟ واه صدرۍ غواړې؟ دلته ماشاءالله ښې ښې صدرۍ سته، رقم رقم. نو دا یو نه پوره کېدی، بیا مو بېرته دغه ته واړوله، دغه رنګ ته. څو دی؟ ښه کارت دی، دا دې وینې، دا باید د راتلو په وخت کې د ځانه سره ولري. نو کار خلاص شو، دلته ستی خپل نمبر ثبتېږي، بیا به هغه ورته وایاست چې زما د کالو دغه نمبر و، هغه به درکوي. بس هر وخت چې زنګ هم ورته راووایي دی به تاسو ته کالي درکوي. یوې جوړې کالي مې وکړله، د یوې جوړې قیمت 200 افغانۍ متر، او د بلې جوړې قیمت 100 افغانۍ، یعنې ټوټل سوې 13,500 افغانۍ. او یوه جوړه تقریبا ساده کالي په 400 جوړوي، او کاټن کالي په 4,500 افغانۍ جوړوي. نو دا جزئیاتو. تاسو راځئ وبه ګرځېږو لږ لږ په دا ښار کې، د انګریزانو ساحه و، دا ساحې به لږ لږ در باندې ووینم. نو دا به وینئ جامع عمر ده په دا چپه لاس کې. نو کارونه یې اوس هم جریان لري. دغسې مخامخ به ولاړ شمه نن د خیره سره، که د انګریزانو پر دانه به ووځمه کابل دروازې ته، دا ساحه به تاسې راسره ووینئ. نو بیا که چیرې پر بایپاس باندې کړمه، پر بایپاس به ولاړ شم، که نه دغسې به بېرته پر حضرتجي بابا وخېږم. نو بس دا و د کالو هغه رنګونه خو مې تاسو ته ښکاره کړل. نو چې کله یې بیا د خیر سره په اختر کې واغوم، د خدای پاک دې روژه ښه په خیر سره تېره کړي. نو بیا د خیر سره معلومېږي چې کوم مې ښه رنګ کړي دي، تاسو به نظر هم راکړئ. او پاته سو زویا او ذکرا ته به د خیر سره بیا د روژې د شلو وروسته انشاءالله کالي ور وکړو. بیا به کوشش وکړو چې هغه ولاګ هم درته جوړ کړو.
نو بس د کندهار د ښار د روژه مات دپاره تیاری بالا شروع کیږي. دا وخت نو د کتغ سامانونه دا وخت خلک پوره کوي او هغه نور شیان چې هغه نو بیا وروسته رانیسي. مثلا لکه دا ترکاري دي و شلومبي دي مستي دي و اچار دي و چی شام پیدا کیږي. تا ته مې کالي نه در وکړو. ما خیاط ته وویل مال که یوه جوړه کوچني جوړ کالي لرې، د اکثره خیاطان یې جوړوي کوچني کوچني کالي، مال راکړه زه ذکرات ور رانیسم. وینې لرمه. هغه دې زاړه کړله یوه جوړه د هلکانو کالي. ښه د واده شانس غواړو دلته پیدا کیږي. لکه چیشي ښه د موټرانو شان هم وغواړو دلته پیدا کیږي، د واده دا هم وغواړو دلته پیدا کیږي. بل ښه ته جزئیات راکوه. ښه دی ته دا ځایونه ماته تشریح کوه. دا د کوچنیانو باسکلان چې وغواړي هغه هم دلته پیدا کیږي. ستا د خو ستا وه چیش دې نه ستا. ښه هغه و د ګاډي د باسکل څه فرق دی نو؟ ګاډي خو وغورځوم. ویې غورځولې؟ څه وخت؟ یوه ورځ چې ما درته کتله لا جینو سره تاسې په د دروازې سره وغورځولې ډب د سوی څوک هم نه و. بالا څوک نه و نه دي وژړله وه یا په هغه ورځ ما درته کتله چې یې وغورځولې دورې دورې دې وکتلې څوک نه و بالا دې نه دي ژړلي. که یو څوک وای بیا دې ژړله وه بیا دې م نه ژړل. دا چې دا د انګریزانو دانه ده. ښه دلته بیا زه تاراولم په اختر کې کالو ته چې روژې ته اختر ته لږ شپې پاتې. ښه نو د روژې مبارک څلرمه ورځ ده. کندهار ښار دی ماشاءالله ډېره ښایسته روژه ده. لږ لږ لوږه لري نو هغه چې په ښه مثلا دلته پیدا کیږي. نو څه مې ویله ذکراتا خبرې راته شروع کړې په ما دې خپله خبره هېره کړه. دلته دا دې وینې څونه شیان پیدا کیږي. هر شی پیدا کیږي. چرګان وغواړم دلې پیدا کیږي. ښه دا لاره د چپه لاستې ګرځېدل له دې خوا څخه بنده ده یک طرفه د کرې تا ته زه جوز در رانیسم. ښه دی چش والا جوز در رانیسم. سیب والا ام والا چش والا رخصي چې دي اوس په کندهار ښار کې مې اضافه سوي دي. وینې دا ټي وي اس دا خو په جلال آباد کې خو نو بس ټولې ژړې رخصي دلته هم ډېرې سوي دي. ذکرا بیا اوس دا څو ورځې کېږي چې زه بازار ته راباسمه دا د موټرانو ډېرې پوښتنې کوي. وایي دا کوم ماډل موټر دی دا کوم ماډل موټر دی. نو مې ورته وویل مال بیا چې ته غټه چې بیا پېژنې دا چیش را روان دی. دا موټر ده یا رنګ نه ښیم نوم یې چیش دی. ښه زما د موټر په رقم نوم یې و. او رښتیا دا خو اکوا خو نو پېژنې. اکوا د چا ده؟ اکوا پېژنې. اکوا خو ستا د پلار ده.
رخصت دا خو رخشا ده دا څه شي ده دا میرا ده میرا او دا مکوا ده هغه مکوا دا څه شي ده دا د ډاکټر دانه دا د ډاکټر دانه ده امبولانس ده وی امبولانس او چې امبولانس را رواني رنګ یې لکړی بیا موږ ته څه کوو لا جوړ دی و بیا موږ ته څه کوو بیا هیڅ نه کوو لاره ورکوو و که امبولانس د شاله خوا را روان و رنګ یې لکړی بیا موږ ته لاره ورکوو شاپرین نو دا د کابل دروازې ته را رسېدلی یم دا د کندهار د پخوانیو رخصو څخه و پخوانۍ رخصه اوس به کومې خوا ته ولاړ سو داسې ولاړ سم او بایپاس باندې به بیا بله ورځ ولاړ سو هغه به بله ورځ در باندې وړو موټرسایکل والا تیز را روان و دا د کابل دروازې عمومي سړک او یو بل طرف ته د موټرانو ټایرونه ویلان پنچرۍ دا شیان پیدا کېږي دلته دا ځای خو نو کېدای شي ځینې دوستان یې وپېژني مخکې هغه د دغه چې وه مخکې چې هغه د کابل کندهار اډه وه هغه خو دلته وه نه یم چې په دا چپه لاس کې به دغسې راکړي وو که کوم کې اوس زما نه دي په یاد په یاد مې نه دي خو خلک راته وایي وایي دا ځینې کسان زما پلار دی وایي دا دلته وه اډه پر کومه لار ووځمه مخامخ ووځمه که یا داسې به لنډ ووځم صحیح ده یوارې به داسې پر کابل دروازه کاټ سو داسې پر کابل دروازه به کاټ سو بیا به بېرته پر دغه باندې ووځو د هلک ماما پر تعمیر باندې کرش نه و ډېر په شرط د دې خبرې دا ځایونه مې نو ټوله در باندې لیدلي که موټر مشکل ولري بیا به دلته راځي که د ډیکوریشن حساب او که د بل کم تخنیکي مشکل ولري بیا به دا کابل دروازې ته ځان رسوي دا مخته چې روان دی دا کم موټر دی زما د موټر نومې ده زما موټر څه شي نومېږي واګنر هغه واګنر ده دا څه شي ده دا اقوا ده زما اراده ده دا څو ورځې کېږي چې زه موټر ته دغه د اشترینګ بټنې او یو دانه دغه ور واچوم ټیپ ولې چې زه موبایل چارجوم بیا نو مجبوره یم بیا دغه ځینې کاږم MP3 دا څه شي دی دا مې در وښوه زموږ دا خو واګنر ده دا میرا ده دا د دونه زیات موټران ولاړ دي بس څوک د ډیکوریشن شیان ورلګوي او څوک مقصد پایې را خلاصې کړي دي داسې به تر دې موټر مخته سمه داسې کاټېږي کابل دروازه کاټ سم کابل دروازه ختمه سو اوس بالا بل ځای شروع کېږي په ژاولې دې ټک وکړئ چې وکړه بیا نه ده دې زده ښه د تجربوي ذکور علي لیسه ده ده په سیټ ټک وکړئ ما او ذکرا به د روژه مات دپاره یو شی رانیسو بیا نو د خیر سره ځو کور ته موټر به چیرې پلې و نو موټر مو داسې خیرن سوی دی بیخي خیرن سوی دی ښه کور یې راپرېولې ښه کور یې نه راپرېولې
څونه شیان ورکړي وو خاص ستا د خوښې شیان وه Pizza. Pizza, 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 pizza. Pizza, 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 pizza. دا سړک چې دی پر دې باندې د زوړ ګلبرګ د خوا او د حضرتجي بابا له خوا څخه راغلی دی مخامخ سیده د لالک بابا پر تعمیر باندې ووځي دغه یو پمپ چې جوړ شوی دی دا مخکې نه و دا پټرول پمپ دا اوس یو څه وخت مخکې جوړ شو دا چې پلاستیک سپین تعمیر د یارانه مارکیټ دی ښه هګۍ چې غواړم دلته پیدا کېږي تا ته هګۍ ښه خوند درکوي که میږي او پیزا ښه خوند درکوي که میږي ښه او پیزا ښه خوند درکوي که میږي ښه پیزا ښه خوند درکوي که هګۍ غوښه ښه خوند درکوي که پیزا ښه یو ورځ به یې وخورو ښه په روژه مات باندې سمه ده یو ورځ به زه یم ته به یې زویا به یې ستا ماما به یې باره به ولاړ سو پیزا به رانیسو ښه چکن پیزا صحیح ده دا دې بېرته د خیره سره راووتو عمومي جادې ته مخامخ ایوبي روغتون دی دا سوه عمومي جاده د خیره سره دا څنګه ښایسته نوله د نوی ماډل موټر دی حول دی که څه شي دی دا مخته چې روان ذکرا ته مې جز ور رانیوی څنګه دی ذکرا جز مې در رانیوی څنګه دی خوند یې څنګه دی نو بس عموما هڅه زه چې ولاګ جوړوم نو تاسو به یې وینئ چې دې ته د ولاګ په پای کې جز ور رانیسم نو داسې دی چې زموږ که روژه یې د دوی خو نه ده روژه نو بس دا و د کندهار ښار د انګریزانو دا نه د کابل دروازې سړک او هغه زموږ د کالو د کولو یو ولاګ چې تاسو ولیدئ نو تر بیا چې ستاسو خدمت ته حاضرېږو ښه وخت ولرئ ښې چارې بای بای او ښایسته روژه مات ولرئ